د ورو سوال کړی دی چې دا نن سبا د ودونه هلته ملک کې هم خلک په دې شادي حالو کې کوي، نو دا ودونه په شادي حالو کې کول د شریعت په نظر کې څنګه دي؟ دا خبره صحیح ده، نن سبا مال او دنیا الله پراخه کړې ده، نو دا هغه پراختیا دلته اوس خلک په کورونو کې ډېر ودونه نه کوي، اکثر شادي حالې بوک کړي او مېلمانه ول هم ډېر راولي او ځای مزه دي کولاوي پراخې. په شادي حالو کې ودونه کول یا د واده نه علاوه بله خوشحالي کول دې ته عادات وایي، عبادات ورته نه وایي، څه ورته وایي؟ عادات. او قانون دا دی یاد که الاصل فی العبادات العفو الاباحه، اصل دا دی چې عادات چې هر قسمه دا جایز دي الا څه؟ الا چې د شریعت خلافي یا داسې څه پکې کېږي چې د شریعت خلافي، بیا به د عادت څه شي؟ حرام به شي. اوس موږ د ځان نه خو نشو ویلی، د بعضو مولیانو خو چې تقریر ته کیني یا په منبر ودرېږي یا په ځان نه پوهېږي. اوس مثال کې یو شادي حال کې سندرې لګېدلې دي، په دې موږ ټول خفه کېږو، خو زه داسې نشم کولی چې دومره جذباتي شم چې شادي حالو کې ودونو ته بلکل حرام وي. لکه بل یو مولوي صاحب اورېدو وایي د نسوارو یو چونډې او د سګرټ یو کش چې څوک راکاږي څلوېښت ورځې لمونځ نه کوي. لکه موږ پښتانه خو ټول تباه برباد کړو. دا ما بیان واورئ، ما په خو دومره په جذبې سره یو چونډې د نسوارو، دا پوڼۍ هم نه ده، یو چونډې او یو کش، یو سګرټ نه یو کش چې دې راښکودو څلوېښت ورځې د دې سړي لمونځ نه کېږي. زه کور کې ناست وم وړو ته مې وویل پښتانه خو ټول چوټي کړو، د یو لمونځ نه قبلېږي ځکه چې یو چونډی وه خو یو ګزاري او بل لګوي. جذباتو نه کار اخیستلی دي په کار. انته خلکو ته بیان کړه چې نسوار څه دي؟ حرام دي، نقصان یې دا دی دا دی دا دی، لمونځ نه قبلېږي. سګرټ حرام دي، لمونځ نه قبلېږي. نو اوس شادي حال کې سندرې ولګېدې، نو زه خو داسې نشم کولی چې په ټولو ګز راکاږم چې شادي حال کې پروګرام داسې دی حرام دی. نه، موږ اصل دا دی چې دا عاداتو کې راځي، د علاقې عادات رسم و رواج او هر قسم عادت مباح دی الا دا چې هغې کې داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلاف وي. نو اوس بیا موږ راځو بلې مسلې ته. اکثر پروګرامونه چې کېږي په دې شادي حالو کې نو په هغې کې د شریعت خلاف ورزي کېږي. شریعت خلاف ورزي اسراف، د حد نه زیاتې پیسې لګېږي، ګډېده را ګډېده ډمتوب. اوس خو بعضو پکې دغه مې اجازت ورکړی دی. یو وایي زه حیران شم، وایي که سندرې اورېده عبادت نه ګڼي بیا اوره که عبادت یې نه ګڼې نو بل به راوځي وایي که غلا کول عبادت نه ګڼې کوه که د غلا عبادت یې مه ګڼه کوئ. نو یو بل پکې بیا تفصیل کړی دی، تفصیل د ډم سره ناست دی. حیران به شي د دې پټکي او د دې ګیري چې کومه بې حرمتي کوي دا خلک او د دې علم اډم ته وایي ته وایي څه کوې هغه شی ورته مخې ته پروت یاره نه ډول نه هغه ستار ورته وایي څه شی رباب او شی ورته پروت او یو بل دی خو نه چې هغه سره ډول کوي، بله خو نه چې هغه سره بل شي، یعنې ښه پوره مجلس له ورغلی. ورته وایي چې تاسو چې دا سندرې وایي د څه دپاره؟ هغه وایي بس د خلکو د خوشحالولو لپاره. وایي چاته کنځلې خو نه کوئ که نه؟ نه. څوک وهئ خو نه که نه؟ نه. چا سره ظلم خو نه کوئ که نه؟ نه. نتیجه نو چې نه چاته کنځلې کوئ، نه پکې څوک وهئ، نه چاته تکلیف ورکوئ، خو ځان غربوي غربوي دی که نه؟ تاسو به کېدای شي ویډیو پرې چا به لیدلي ما لیدلی دی که ما بل ورځ ولیدی، ما ته ملګري راولېږي. وایي چې دا سړی راولېږي او بهر چاته کنځلې کړي د هغې نه ښه نه دی چې ځان له د کور کې ناست یو دا ډول ډبلي وایي راوایي. حیران دې ته شوم لکه اوس د سندرو دا خو زه صحیح شو دی چاته کنځلې نه کوي چاته. اوس یو سړی دی هغه بل د نشې کار کوي، نو نشه ییز پسې ورشه به چاته کنځلې خو نه کوي که نه؟ هغه وایي نه. څوک وایي خو نه که نه؟ نه. چا باندې ظلم خو نه کوي که نه؟ نو چې نه کوي ځان له غریب یو سګرټ کش راکاږي د چرسو د هیروینو، تاسو ورته څه وایئ؟ لګیا دي ځان ورته نیسي چې دا موږ په کوم طرف روان یو. او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې دا لیبرل غونته کې دي که د علمانیان او د دهریا دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کوي. علم دا دی، د علم غر، د علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پې د مولا پروت دی. هر مولا مولا نه وي ګورې، او پښتانه وایي هر سورګیری شاګل نه وي. دا نه چې ته یو سړی دی پټکۍ په سر پروت یو مولا دی یا ګیره غټه کړې د مولا دی. ګیره عام سړی نشي غټولی. پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه؟ نو ته اوس یو سړی ونې پټکۍ به اچولی ته به چې مولوي صاحب رواج دی. ګیره خو د سړیتوب نښه ده، یو سړي پرېښودې ده یا په دین کې عبادت دی. بعض خلک صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي، یاره سړي نه بعضې د عبادت په نیت د صحیح دی یو عبادت یې کړی دی، نو ته به سوچ سړی مولا دی. نو خیال کوئ ګورې. نو دا خبره مې دې پورې راواغسته چې ډېرو شادي حالو کې دا ټنګ ټکور کېږي، نو دا کارونه حرام دي او داسې قسمه پروګرامونو د تلم ناروا دي. او که چېرته داسې څه پکې نه وي
او دا قبیح کارونه پکې نه کیږي نو بیا څه دي؟ بیا جایز دي. والله اعلم.